الله خير ودا ظالم لوري او ټانکا ودا غي ندم خلاص کو رده چې لګ دا میدان ګرم شنو بیا ټول ما ما د دې ته وسانو نه بچا راځه کنه دې سمه عزت پسې لګېدلی دې سمه عزت پسې لګېدلی تا ټول عزت شته نه ته په عزت والے صدر ته زما د لارې نه خوښه ته به څوک د پولای دا یو کرسچن جینر د زم د پوندو نه پیژنم چې هغه د ډم اولادي دا نن موږ نه نشي بچ کولی واخره شټر 2 د بوسکه واخره شټر 2 راکاږي مې د کوتا کا سره د ویختو اما لارنا خواشا د غیم سره د پلګېما شرم څخه ډوره خو نه ده چې به بناري کی قسم نایم نام ګل دا خبرو فرض کړه تاسو څنګه مسلمانان یې چې د یو خیر مذهبي جنې عزت تلاس اچوي کوم د خطرې د اسلام نوم بدناموي د مسلمان نوم بدناموي رکشم هلا بنا تاسو د ځانه مولا جوړ شو پته کوس بنګستا په مخ کې دې عزت تا کو تا ما پسې مخامخ شه په ما پسې خبردار دیوال غواړي لکه راته ونیسه یار خوندونه دي لا تاسو خوند اخستې دي تړی شوې همدغه زور دی خو یو خبره مې په کلاو غوږونو باندې واوره څه څه باندې لیکته ماته وي انسپکټر ګوډیا چې دومره سزا راکا ځان ټینګه ځان دومره سزا راکا چې سبا زما سزا تم یو دانه به ټینګه ساتې ټینګه د خو خختک دی غم په دې خبره باندې پر ځلګي په کې تاسو ته دا راغلی اته چې په دې وایي ټول وي علمجان اخشي دي خورن زندر کې بغیر د بارینه علمجان در په در خور په سر ابو جی دا کور به کله زما پنوم کې بچي چې کنه په خپل خو ورځيږي ولې اوس په غړ ولاړې مسا جواب پیدا کی جی تاسو ورته جواب پیدا هغه کوم انسان دی چې سوال نه کوي او پیسې غواړي یا دا هغه جمعه والے څنګه ولا زبا او دارو نه بدل پاتوم خو یا وامو که تاسو کې اتفاق رالو او کې اتفاق در کې رالو نو ما باندې شو پرې غل کې نه
Hola, Carlos. Carlos. Hola, Carlos. अस्सलाम वालेकुम ज़ैम गुल वली खान दादे नायाब ड्राई फ्रूट वेल शॉपिंग प्लाजा कारखानो मार्केट पेशावर خلک آیفون پرو میکس ګرځي موږ هم څه په پښو کې بنګړي نه دي اچولي سټینګ پرو میکس ګرانو ملګرو دا بعضې خلک لکه د روان ریډیو هر وخت ټره کوي خو چې کله ډېر ملامت شي نو بیا یې خوله برغولې کېږي لکه د دې نی په شان وګورئ ملګری پاسه ښه ستا کې ماته نشته یاره ماته خو به راوړې ملګری ما سره نشته بس زه بار ته ځم ماته هم ښه دا صحیح ده خامخا راوړه راځم شیخه راځه خاورې راکړې دغه خپلې ته تا کتلي وو مړه داسې انسان په پلار باندې لعنت شه چې داسې انسان پیدا کوي سله مړه قسم دی خو خو کو پر یې سل لوګو مې بربند کور ته لیږو اول به راته تا ویل شیخ مړي کوي ته لکه چې کار نه شی کولی پیسې د سره نه نو بانې مانې څه لګوې دا اوس ما ته خفه ته چې سل لوبیا واغستې پوه شو ولاړو دا بیا چېرته راځي آو نو اللہ میرے پہ بند لا رہے آزادی کی جا سلو گئے ملګری دا اوس بس وګڼه نه سل مې ریپلایر شوې که نه بای بای ټاټا ګډ بای شاګرد ته کار ولې وکړه سمه یو تپوس تاسو نه کومه ستاسو په ملا درد وي کله نه کله زما په ملا درد مطلب دا که چا ډېر زور مور دی کړي که نه نور خو ته پوهې که نه داسې نشته ما بل نه خو چاته درد نه دی راغلی لکه د دې دومره هر څه باوجود ستا په ملا درد نه راځي ملا هم درد نه وي یاره دا څنګه کیدی شي ستاسو ماشاءالله دومره حسن دی او د دومره حسن بوج چې تاسو په ملا وړئ نو ملا خو به مخامخه درد کوي زه پوه نه شم ستاسو په سوال څه مطلب لکه د حسن او زما د خبرې مطلب دا دی د حسن خپل یو بوجي نو هغه چې تاسو دومره حسن هم تړلی دی او دومره حسن وړئ نو خامخه پکار دی چې په ملا هم درد راځي کله نه کله زما د حسن دومره بوج نشته دا ریل ویم زما حسن دومره بوج نشته ګنې کیدای شي بیا په ملا درد راځي جی عجیبه حالات دي په خدای دین وی ښځه مه وهئ ټولنه وی ښځه مه وهئ قانون وی ښځه مه وهئ او ښځه وی ځکه نرې ما ووهه دې په ایمان ووایه چې هغه کولي هغه پانډي زما نه ښه ځوان دی د دومره خوراک مه کوه بیا به دې کونه غټه شي بابو منځونه دي که زه سپی څټم که زه ورځې څټم که زه په غره کې څټم که زه سړی څټم